پلار مې ویل راته ځان دې تباه پې کړلو د دې نشې نه زویه بس دې امان واخله پلار مې ویل راته ځان دې تباه پې کړلو د دې نشې نه زویه بس دې امان واخله ارمان مې وجني یو ارمان مې بل ارمان پسې ځي ارمان مې وجني یو ارمان مې بل ارمان پسې ځي زړګی مې چوي چې رقیبان زما جانان پسې ځي او خطې خبر دی که ګټه نشته ښه تاوان دی پکې خطې خبر دی ګټه نشته ښه تاوان دی پکې نو دا زړګی مې اخر ولې د تاوان پسې ځي د وطن ستوري خپرونې لیدونکو او اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ او ملګرو امید لرم چې روغ جوړ به او صحت په جمع به نو نننی پروګرام کې راغلی یو او یو داسې شخصیت ته چې په اول ځل باندې به تاسو سره موږ مخاطب کوو او امید لرم چې تاسو دغه کلمونه او تاسو خوښ شي نو ټولو نه اول به د پروګرام کې ورته هرکلی وایو او ستړي مه شي موسی خان به تاسو ته په دغې پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شي وایو ډېره مننه سجد صاحب چې تو خپل قیمتي وخت موږ ته ویاستو او خپل پروګرام کې د نستار وکړو ډېره مننه تاسو ډېره مننه ډېره شکریا موسی خان به ژوند هلې ځلې مو څنګه روانې دي او تر دې دمه مو څومره کار کړی دی ژوند خو الحمدلله ډېر ښه روان دی داسې خاص کار خو مو کړی نه دی په غزلو باندې خو غزلې مې لیکلي دي نوره نظم وظم باندې مې داسې خاص کار نه دی کړی ښه نو زه خو یم خبرې به ډېرې نه کوم ملګري به د غزل قلمونو په انتظار وي نو دوی ته که څه قلمونه وړاندې کړي ډېره ښه وي ولې نه یو غزل دی چې مونږ خو ډېر وخت نه نازولو ته کتلي نه دي مونږ خو ډېر وخت نه نازولو ته کتلي نه دي ښکلي تر اوسه زمونږ زړونه نه وتلي نه دي ښکلو راځئ او چېرته ځان له پکې ځای ونیسئ ښکلو راځئ او چېرته ځان له پکې ځای ونیسئ د زړه په لار کې خو ازغي مونږ کرلي نه دي ډېر زبردست یار کله چې پرېښي یم تا په مینه لار یوازې کله چې پرېښي یم تا په مینه لار یوازې زه په زړه سوځم خو په سترګو مې جړلي نه دي د ستا غمونه مې تر اوسه په زړه لوبې کوي د ستا غمونه مې تر اوسه په زړه لوبې کوي دغه ګلان زما یاران دي ما وجلي نه دي دا بیا وایي ډېر زبردست ډېر مزیدار یار د ستا غمونه مې تر اوسه په زړه لوبې کوي دغه ګلان زما یاران دي ما وجلي نه دي که ښکلي ګورې چېرته راشه زمونږ چمپه طرف سجد صاحب که ښکلي ګورې چېرته راشه زمونږ چمپه طرف ستاسو د کلي دغه ښکلي خو څه ښکلي نه دي ډېر زبردست یار ډېر مزیدار د خوشحالۍ ورځې زمونږ وطن ته بیا رانغلې د خوشحالۍ ورځې زمونږ وطن ته بیا رانغلې دا خو چې تلي نو دي تلي بیا راغلي نه دي ډېر زبردست تا خو لاليه موسی خان تر اوسه هېر نه کړلو تا خو لاليه موسی خان تر اوسه هېر نه کړلو تا خو تر اوسه تصویران زما سېزلي نه دي ډېر زبردست ډېر یقینا مینوالو چې تاسو به دغه کلام ډېر خوښ شوی وي نو موسی خان به نور به څه اورېدلو یو بل غزل به سره شریکم چې تا نه قربان مې شه رخسار واپس راشه که نه تا نه قربان مې شه رخسار واپس راشه که نه زه خو ستا یم که نه یار واپس راشه که نه د ستا یری کې مې هر څه وبایلل د ستا یری کې مې هر څه وبایلل مه کوه مینې نه انکار واپس راشه که نه زه به تر څو ستا تصویران ښکلوم زه به تر څو ستا تصویران ښکلوم نوره زه ستړی شوم یار واپس راشه که نه د ستا ځواني یې رانه وخوړله د ستا ځواني یې رانه وخوړله ورک دې شي ګله دغه ښار واپس راشه که نه ډېر زبردست ډېر زبردست اول مین وم خو پښتو وه که نه اول مین وم خو پښتو وه که نه اوس خو ویمه ښه په جار واپس راشه که نه خدای خبر چې ستا دیدن به مې نصیب شي کله خدای خبره چې ستا دیدن به مې نصیب شي کله یم له مودو په انتظار واپس راشه که نه که تش د مینې یو نظر دې وکړو که تش د مینې یو نظر دې وکړو موسی به ځان کړم در نظار واپس راشه که نه واپس راشه که ډېره مننه ډېره شکریا موسی خان به یقینا چې ستاسو کلمونه د ستایلو وړ کلمونه دي نو زموږ یو ملګری دی باسط علي نمای دی نو هغوی ته که یو کلام ډلۍ کې ډېره ښه وي ولې نه
د دې اړې زړګیا څه دومره ګرانه نه ده د دې اړې دپاره د دې اران واخله اوه هوی ډېر زبردست د دې اړې زړګیا څه دومره ګرانه نه ده د دې اړې دپاره د دې اران واخله پلار مې ویل راته ځان دې تباه پې کړلو پلار مې ویل راته ځان دې تباه پې کړلو د دې نشې نه زویه بس دې امان واخله پلار مې ویل راته ځان دې تباه پې کړلو د دې نشې نه زویه بس دې امان واخله ما مینه کړې ده زه مینه نه کوم نور ما مینه کړې ده زه مینه نه کوم نور تا مینه نه ده کړې ته دا الزام واخله مزغه مې زړه سره په دې جګړه کوي مزغه مې زړه سره په دې جګړه کوي زه به ته اخلمه خو ته مسخان واخله ډېر زبردست یقینا چې ډېر د ستاینې وړ کلمونه دي او امید لرم چې مینهوالو به خوښ شي نو د بنده زړه نه غواړي ملګرو چې دغسې ادبي محفلونه دي راغونډ کړی شي خو بهرحال د هرې خبرې یو اختتام وي نو زموږ خوږ ملګری موسی خان او ما سجد خټک او ثقیب موږ ته اجازت راکړئ خدای په امان